ما خو داسې کوشش هم دغه وي. ښه بسم الله الرحمن الرحیم. وایي د یو جسم د دوه اړخیز حرکت معادلې په اس آی سیستم کې څه ده، یعنې اکسې موږ ته راکړی ده، اکسې موږ ته راکړی ده، دا به تور رنګ کو، اکس مساوي د څو سره ده، 2t مکعب او مثبت 3t مثبت 1، نو دا به سي مثبت 3t مثبت 1 صحیح ده. او د وای په محور باندې راکړی، وای په محور باندې راکړی t مربع مثبت 2t. په پوس فعلی کو په نسوله ها دا موږ ته راکړی ده. نو اوس د دغه سیدا د دغه اول سیدا د هغه وکتور معادله پیدا کوو. سیدا وکتور معادله خپل r مساوي کیږي، وګوره r مساوي کیږي د چی شي سره ده، یعنی مطلب f t i مثبت g t j سره دغه سره ده صحیح ده، یعنی f t به دغه سي او g t به چی شي سي دغه صحیح ده. نو اوس r مساوي کیږي f t په ځای باندې موږ تاسو د x معادله وکړو 2t مکعب مثبت 3t مثبت 1، دا به چی شي سي i سي د g لپاره چی شي t مربع مثبت 2t او دا چی شي سي j سي. په پوسټ کې په نسوله ها نو دا خو چې څه د وکتور غسوله معادله سوله. اوس نظر وخت چې شي کو مشتق لیسو، یعنی डी आर نظر چې شي تا وخت صحیح ده. نو دا شپږ ضرب دی 2 څو بسی 3 ضرب دی 2 شپږ او د ټی نه یو کم مربع بسی د دې ضریب څه ده وي توان څه ده یو ده، یو په دروي کې ضربو نو 3 د ټی نه بچ شي سي یو کم سي او یو بچ شي سي صفر سي. همدارنګه مثبت 2 د ټی نه به یو کم سي او مثبت یو ضرب دی 2 ټی نه به یو کم سي j. نو دای مکته چې شي کو پلاس راک نو دای بس چې شي وی صحیح ده وی صحیح ده، یعنی مطلب چې شي شپږ ټی مربع مثبت 3 i او مثبت 2 ټی مثبت 2 چې شي j. ها د صورت وکتور صحیح ده، د سرعت وکتور څه پیدا کوي، د سرعت وکتور نو موږ تاسو چې شي کو ټی په کې چې شي کو وځه کو په پورته معادله کې د ټی په ځای باندې یعنی ټی موږ ته راکړای دا څو سره مساوي ده، شابه سي 2 سکند سره مساوي ده، نو دا په دغه معادله کې وځه کو صحیح ده. نو چې شي به سي وی مساوي کېږي د چې شي سره شپږ لیکو 2 په کې وځه کو مثبت 3 صحیح ده مربع کوي او i او بیا مثبت 2 د ټی په ځای باندې بیا 2 مثبت 2 j. ها وی مساوي کیږي د چی سره 2 شپږ خپل لیکو 2 سی مربع کو 4 مثبت 3 او i مثبت 2 واره 2 دینه دا په دغه کې ضرب کې 2 واره 2 4 مثبت 2 او j. ها وی مساوي کیږي د چی سره شپږ صحیح ده دا یو ویسه لن به داسې ولیکو وویسه آی مثبت شپږ j. نو دا چې څه د سرعت وکتور څه د ټی په وخت کې صحیح ده د سرعت وکتور څه دلته ورته ولیکو د سرعت وکتور صحیح ده د چې شي د ټی مساوي 2 صحیح ده په شیبه کې په پوسټ کې په نسوله دا خو هغه صحیح ده واضح معلومیږي کې نه معلومیږي صحیح ده. دغه ځکه یو ګټه چې شي دا هغه بیا ورسته موږ تاسو بیا زه درته وایم صحیح ده. دغه اوس دویم مشتق نیسو صحیح ده، یعنی د کومې معادلې دویم مشتق نیسو خو توجه شابه سي دغه مشتق نیسو دویم
د دغه څه شي نیسو دویم مشتق نیسو دویم مشتق چې دویم مشتق موږ تاسو ونیسو نو هغه به د څه شي سره مساوي سي د منځني سرعت سره به مساوي سي په پوه شولای په پوه نشولای ښه دغه لیکلو ته خو ضرورت نشته کنه ښه لیکلو ته ضرورت نه بیا نو ودرېږه بل هغه به وکړو لږ ځان ته به ساحه وکړو ټول چې صفا کړو بیا نو ها اوس موږ تاسو څه شي کوو ها اوس سدا بیرته اوس رجوع دغه مشتق بیا نیسو ها لکه اوس دغه راخلو دغه وی زبر مساوي کیږي دغه شپږ سدا دا به څه شي وکړو دغه دا څه ده په دغه کې ضرب وو یعنی دغه توان څه ده په هغه کې ضرب وو نو اوس به څه شي سي 12 شپږ وارې دوه 12 صحیح ده د 12 نه سی یو کم کو څه شي به سی ټي وګوره د توان هم کم کو او د ثابت عدد دا درې څه ده دغه مشتق څه شي ده خپل صفر ده صحیح ده نو صفر نو څه شي به سي 12 ار ټي آی مثبت دا به څه شي 2 صحیح ده 2 جې به سي پیپوس ولا کې په نسولې اوس دل ټي خو خلاص دا وګوره دغه توان په دغه کې ضرب وو د چې شي بس یو واره 2 د ټي نه یو کم سي ختم سي ټي او دغه 2 سي دغه 2 دا به هم ختم سي ثابت لمنځه بلار سي اوس په دغه کې سي دا موږ تاسو په دغه کې اوس بیا چې شي کو موږ تاسو بیا ټي قیمت وزکو یعنی ټي مساوي د 2 سکند سره دا بیا وزکو پیپوس ولا کنه د ټي په ځای باندې نو اوس رجوع وی زبر مساوي کیږي 12 د 2 صحیح ده آی مثبت او بخا غلط ها نو څه شي به سي 2 ج نو وی زبر مساوي کیږي 12 واره 2 سلورویس آی مثبت 2 ج څنګه او دغه وی زبر بخپل اوس د ا سره مساوي ځکه د سرعت ګوره د فاصله مشتق نظر وخت د سرعت څخه عبارت ده د سرعت مشتق نظر وخت د تعجیل څخه عبارت ده نو اوس ا مساوي کیږي د چی سره ا مساوي څه د چی سره نو دا دغه سره مساوي څه څلور ویس آی مثبت 2 ج د دغه سره چی څه د تعجیل وکتور په ټي وخت کې صحیح ده د دې سره مساوي څه د تعجیل وکتور د ټي په وخت کې یعنی دا څه ده د تعجیل وکتور څه د چی تعجیل وکتور د ټي په وخت کې یعنی ټي 2 ثانیه ده دا رسو ان شاء الله په دې خو په پوسی وي پښتنه خو نه ده پاتې ها ما چې وسره لیدلو ها دوه جې چې تاولې دو او دوه ځان په سره ها دلته موږ تر کړی دی ها څه وایي ښه وایي د یو موټر د حرکت معادلې صحیح ده په سی جی اس سیستم کې دغه دی صحیح ده نو تاسو چې شی وکئ د ټي یو کې د سرعت کچه پیدا کړئ د سرعت کچه به پیدا کوئ نو موږ تاسو چې شی کوو اکس سدا اکس خپل مساوي کیږي د اف ټي سره صحیح ده سدا مساوي ده د څلور ټي مربع مثبت 3 سره او وای مساوي کیږي د جی ټي ج سره سدا مساوي کیږي 2 ټي مربع مثبت 2 ټي سره د دې سره مساوي ده اوس رزوم کې د ار وکتور یعنی د موقعیت بدلون پیدا کوو ورسته بیا د خیر سره ولیکي سیده ورسته ولیکي صرف اوس دلته ورته متوجه اوسئ خیر که زه درته ښکاره منه خو هغه خو ښکاري سیده ها اوس خیر دا هغه بیا داسې یو څنګ ته کړو اوس رزو دا داسې ده لکه بلې کوټې نه زیاخته فکر دې کړی ده خو خیر ده اوس آر څه ده آر د موقعیت بدلون د څه شي سره مساوي کیږي وګوره اف ټي آی مثبت جی ټي
جې سره. ها نو اوس آر د موقعیت بدلون مساوي کېږي. دغه په ځای باندې د دغه په ځای باندې موږ او تاسو څه شی کوو؟ دغه معادله وضع کوو. دغه په پوه شولې که پوه نه شولې؟ ها اوس څه شی کوو؟ 4t مربع مثبت 3 دا به څه شی سي؟ آی سي جمع. اوس د هغه دپاره دغه جي په ځای باندې دغه معادله وضع کوو. صحیح ده؟ نو اوس رځو جي سي ده یعنی مطلب 2t مربع مثبت 2t او جي سره. په پوه شولې که پوه نه شولې؟ ها دا خو د موقعیت بدلون څه نور څه شی نشته. اوس موږ او تاسو د آر څه شي کوو؟ آر مشتق نیسو. نو موږ او تاسو ته به څه شي په لاس راکړي؟ سرعت په لاس راکړي. نظر څه شي ته؟ نظر وخته. آفرین شابسې. نو د آر مشتق نظر وخته دا څه شي کوو؟ ها دا به څه شي کوي؟ دا به په دغه کې ضرب کې ده. صحیح ده؟ دا به په دغه کې ضرب کې نو څو به سي؟ 8. صحیح ده؟ اوس د دغه نه به یو کم کې 8t ټي مربع ده ټي به سي او مثبت دا به څه شي سي؟ 0 به سي. صحیح ده؟ مثبت. اوس څه شي کوو؟ دغه په دغه کې ضربو 2 وارې 2 څلور د ټي نه یو کمو. د دې توان څه نشته، توان به یو ضرب د 2 د ټي نه یو کم کو جې. په پوه شولې که پوه نه شولې؟ آر مساوي د وی سره. صحیح ده؟ وی مساوي د 8t مثبت دا خو باید صفا سي. اتر टी आई صحیح ده؟ مثبت دا به څه شي؟ 4t مثبت 2 جسر. دا څه شي؟ د سرعت وکتور څه. صحیح ده؟ د سرعت وکتور څه د څه شي په هغه کې د اوس ټي وضع کوو. نو چې ټي وضع کوو د ټي په وخت کې به دا څه شي سي؟ هغه سي. نو اوس موږ تاسو دغه رابطه کې صحیح ده؟ دغه رابطه کې وګوره. دغه رابطه کې د ټي په ځای به څه شي وضع کوو؟ د ټي په ځای چې څو یې موږ ته راکړی ده دی نه دا به یې راکړی ده. ټي مساوي کېږي د 1 سیکنډ سره. نو چې چېرته هم ټي وي هلته موږ او تاسو څه شی وضع کوو؟ موږ او تاسو 1 سیکنډ څه شي کوو؟ وضع کوو. نو اوس راځو وي مساوي کېږي 8 لیکو 8 د دغه ټي په ځای باندې څه شی وضع کوو؟ د ټي په ځای باندې 1 وضع کوو. په پوه شولې که پوه نه شولې؟ ها آی مثبت 4 ضرب د 1 مثبت 2 جې سره. په دې خو ټول پوه شولې؟ وي مساوي کېږي 8 وارې 8 آی. صحیح ده؟ مثبت 4 وارې 4 نو دا به سي 4 جمع 2 جې سره. نو وي مساوي کېږي 8 آی مثبت دا به څو سي؟ 6 جې. په پوه شولې که پوه نه شولې؟ ها اوس راځو موږ او تاسو د دغه کچه موږ نه غواړو چې کچه پیدا کړي. صحیح ده؟ کچه چې موږ او تاسو پیدا کوو نو دغه نه استفاده کوو. وي مساوي کېږي a مربع جمع b مربع ټول تر مربع جذر لاندې. اوس دلته a چې ده a 8 ده b څو ده؟ 6 ده. دا وګوره a 8 څه b څو څه؟ 6. نو اوس دغه فارمول کې موږ او تاسو دغه د a او د b قیمتونه دغه سي دي دا دواړه په دلته وضع کوو. دلته په پوه شولې که نه؟ وي مساوي کېږي a څو ده؟ 8 مربع جمع 6 مربع تر مربع جذر لاندې. ها وی مساوي کېږي 8 چې مربع کو 4 شپېته یعنې 8 وارې 8 4 شپېته 6 وارې 6 10 تر مربع جذر لاندې. وی مساوي کېږي دا به څو سي؟ 10 او 4 شپېته جمع کوو 100. نو چې موږ تاسو لږ مخکې لاړ سو وی مساوي کېږي د 100 مربع جذر څو ده؟ 10. خو ګوره دغه ځای کې به تاسو فکر وي دغه ځای کې به سیده واحد د سرعت ورسره لیکئ. سیده واحد. خو تاسو به بل یو شي ته هم فکر وي چې تاسو ته چې کوم واحد په کوم شکل کې موږ ته سی جی اس راکړی ده. څه شی راکړی ده؟ سی جی اس راکړی ده. دغه ده. صحیح ده؟ سی جی اس په سیستم کې د سی جی اس په سیستم کې د سرعت واحد وګوره سانتي متر پر سکند ده. نو دغه ځای کې به ته څه شی ورسره وکړې؟
آفرین سانتي متر پر سکند نو دغه کچه سوله خو د سی جی اس له مخې انشاءالله پې پوه سوي به ښه اوس موږ راځو غورځونکي یا پرتابي حرکتونه صحیح ده یعنې غورځونکي یا چې شي پرتابي حرکتونه ورته وایي ګوره یو د آزاد سقوط حرکتونه دي د آزاد سقوط حرکتونه بل سیدي غورځونکي حرکتونه دغه ترمنځ فرق باید څه شی ده په اولیه هغه کې د صورت کې ده څه شي اولیه صورت کې لکه فرض مثال اوس دغه ځای کې یو جسم ده صحیح ده یو جسم ده په آزاد ډول باندې پرېښودل کېږي هغه په اتومات ډول باندې څه شي کېږي ځمکې خواته حرکت کوي او ځمکې خواته څه شي کېږي غورځي خو بل څه شی ده اوس دلته یو جسم ده یو نفر ده په لاس کې نیولی ده هغه په خپله په دې جسم څه شي کوي غورځوي دې خواته داسې حرکت کوي راځي پې پوه شولئ که پوه نه شولئ نو دغه جسم چې ده دغه جسم د دغه اولیه سرعت چې ده هغه د صفر سره مساوي ده خو دغه جسم اولیه سرعت درلودونکی ده یعنې اولیه سرعت چې ده خلاف ده د صفر پې پوه شولئ که پوه نه شولئ نو دغه د پرتابي حرکتونو او د آزاد سقوط ترمنځ دغه فرق ده انشاءالله واضحه شوی به وي ښه اوس راځو وایي غورځونکي حرکتونه یا پرتابي حرکتونه خو دوه بعدي حرکت یو ډول دی هغه مرمۍ چې له ټوپک څخه راوځي یوه ډبره چې په یوه زاویه ویشتل کېږي او له یوه سوري څخه د اوبو بهېدل چې فواره رامنځته کوي صحیح ده ټول د غورځونکي حرکتونو بیلګې دي چې په فضا کې پارابول ډول مسیر جوړوي دا وګوره د کوم ډول مسیر جوړ که پارابول ډول دا وګوره دا یو پارابول ته ورته شکل لري صحیح ده یو جسم اوس د دغه ځای نه فرض مثال یو مرمۍ وي یا هر څه وي هغه داسې هوا ته چې شي کېږي پورته کېږي دغسې پرې پوه شولئ که نه کله چې اعظمي حد ته رسېږي بیرته چې شي کېږي مخکته خواته چې شي کېږي په حرکت راځي انشاءالله په دې خو به پوه شوي مهمه خبره چې دا تاسو د آزاد سقوط نه چې شي کوي دا جلا کوي بس آزاد سقوط نه تاسو دا جلا که آزاد سقوط نه بس تاسو کوم حرکت چې د آزاد سقوط نه وي نه به څه شي وي هغه غورځونکی حرکت وي صحیح ده ګوره یو جسم په خپله ځمکې ته راغورځي بل موږ او تاسو چې شي کوو پورته غورځوو صحیح ده نو هغه په اولې سرعت سره چې شي کېږي پورته خواته ځي انشاءالله پې پوه شوي وی ښه دغه کې مهم ټکي څه شي دي اول د هوا مقاومت له اغېزې څخه صرف نظر کوو دغه کې مهم ټکي صحیح ده په دغه کې دغه درس کې صحیح ده مهم ټکي له هوا مقاومت څخه څه شي کوو صرف نظر کوو دا مهم ټکی ده دوهم چې موږ تاسو دغه معلومو د ځمکې له جاذبوي تعجیل یعنې جي د حرکت په سیمه کې ثابت او لوری مخکته دی او بل څه شی ده جي باید څه شی وي ثابت وي صحیح ده یعنې دا باید ثابت وي دا خو ده ثابت بل د ځمکې څرخېدل د ځمکې طبي حرکتونه ځمکه چې کوم حرکت کوي څرخېږي صحیح ده نو هغه څه شی دي غورځول شوی جسم پر حرکت هیڅ کوم اغېز نه لري اوس دلته اوس ګوره دغه ځمکه ده دا چې شي کوي په دغه ډول باندې چې شي کوي داسې په دغه ډول باندې داسې دوران کوي صحیح ده دوران کوي نو یو جسم دغه ځای نه یو چا پورته وغورځوه داسې صحیح ده نو دا جسم هغه خو دوران کوي د ځمکه نو دا بیرته چې تر څو بیرته ځمکې سطحې ته بیرته ځان راغورځوي صحیح ده بیرته د ځمکې سطحې ته راځي نو وایي دغه د جسم په همدغه غورځونکي حالت باندې هیڅ تاثیر نه کوي د دې ځمکې حرکت په دې پرتابي د جسم په پرتاب باندې تاثیر نه کوي انشاءالله پې پوه شوي به یعنې مطلب داسې خو نه ده چې اوس فرض مثال دغه د ځمکې سطحه ده دغه ځای نه جسم پورته غورځول سوی ده
صحیح ده. نو دا ځمکه حرکت کوي، نو داسې نه ده چې اوس دغه ځای ته جسم وغورځو بیرته په همدغه ځای، داسې خو نه ده چې اوس دې کوټه کې یو جسم وغورځاو، صحیح ده، په بله کوټه کې راغورځي، یعنې دا تاثیر نه کوي. پې پوه شولی که پوه نه شولی؟ داسې نه ده سطحه دغه ځای نه لاړه شي هغه ځای ته. پې پوه شولی که لږ حرکت کوي هغه دومره تاثیر کوي، خو دومره هم تاثیر نه کوي چې بیخي ډېر. انشاءالله پې پوه شوي وی. ښه اوس راځو غورځونکي حرکتونه چې دي په هغو کې موږ او تاسو کوم وایو؟ مهمه 3 وایو، صحیح ده. ها موږ او تاسو دلته چې دي البته 2 ذکر کړي دي، صحیح ده. پرتابي حرکتونو کې څو ذکر کړي دي؟ 2، یعنی پرتابي حرکتونه. دغه کې اول څه ذکر کړی ده افقي پرتابي حرکت، صحیح ده. او بل مایل پرتابي، صحیح ده. او دغه کې هغه ولې نه ده ذکر کړی؟ هغه تاسو عمودي، تاسو څه فکر؟ آزاد سقوط کې نه راځي. هغه عمودي حرکت څه ده؟ هغه په څه شي کې راځي؟ یو بعدي حرکت کې راځي. لکه څنګه موږ تاسو یو جسم د دغه ځای نه راخلو پورته خواته څه شي کوو؟ عموداً پرتاب کوو، عموداً پرتاب که کنه. نو دلته وګوره دا په کوم محور باندې پرتاب څه دی؟ وای په محور باندې. نو ایکس محور څه شی سوی ده؟ صرف نظر کړی ده، صرف نظر سوی ده د ایکس محور نه. پې پوه شولئ که پوه نه شولئ؟ پې پوه شولئ؟ ها اوس موږ او تاسو وایو افقي پرتابي حرکت. افقي پرتابي حرکت که چیرې یو جسم په افقي توګه وغورځول شي د لومړي سرعت وکتور له افق سره 0 زاویه جوړوي، صحیح ده. نو دلته اوس وګوره یو جسم دلته یو نفر ده دلته په ارتفاع باندې ولاړ ده، دلته صحیح ده، دلته په ارتفاع باندې څه شی ده؟ ولاړ ده. نو دا یو جسم څه شي کوي؟ غورځوي، دلته راځي، دا غورځوي دلته راځي، دغه سیستم باندې په همدې سیستم باندې دغه جسم راځي تر څو د ځمکې سطحې سره، صحیح ده. نو په دغه کې دغه جسم څه ده؟ وی د وای په محور باندې هغه د څه شي سره مساوي ده؟ هغه د 0 سره مساوي ده. د وای په محور باندې سرعت څه شی ده؟ 0 ده، صحیح ده. په دغه نقطه کې 0 ده، صحیح ده. بیا څه ده؟ دغه ځای ته چې راورسېږي، دغه ځای ته چې راورسېږي دلته وګوره په دغه جې باندې 2 حرکتونه سرعتونه عمل کوي، یو دغه خوا باندې ده، یو دغه خوا باندې ده، صحیح ده. ګوره دا جسم دغه خوا ته هم داسې حرکت کې روان ده، خو چې دا داسې روان ده د ځمکې جاذبوي تعجیل هم ورباندې تاثیر کوي که نه، یعنې د ځمکې جذب قوه. نو لاندې خوا ته هم څه شي کېږي؟ په سرعت روان ده، 2 سرعتونه دلته تاثیر کوي، صحیح ده. چې دغه سرعت ته څه ویلی کېږي؟ دغه V0 دا د څه شي ده؟ د ایکس په محور باندې ده، خو دا د وای په محور باندې ده. دلته هم همداسې سرعت حرکت کوي، دغسې سرعت تاثیر کوي، دلته هم په همدغه ډول باندې سرعت څه شي کوي؟ تاثیر کوي. پې پوه شولئ که پوه نه شولئ؟ یعنې دا جسم چې دا په افقي ډول باندې پرتاب کړل شي، صحیح ده، 2 سرعتونه تاثیر کوي. یو سرعت د ایکس په محور باندې وهل کېږي، بل څه ده؟ د وای په محور باندې. د ایکس په محور باندې داسې وهل کېږي چې دا جسم د دغه ځای نه وګوره، د دغه ځای نه سرعت کېده تر دغه ځای پورې. پې پوه شولئ که نه؟ او د وای په محور باندې څنګه وهل کېږي دا سرعت ده چې دا جسم نقطه په نقطه د دغه نقطې نه تر دغه نقطې ته نقطه په نقطه د وای په محور باندې مخکته خواته روان ده. پې پوه شولئ که پوه نه شولئ؟ دا وګوره دا د وای محور څه، دا چې شی څه؟ د ایکس محور څه. نو د ایکس په محور باندې وګوره ښکته خواته روان ده، وبخښه د وای په محور باندې. نو د وای په محور باندې دغه فاصله ووهله، او د ایکس په محور باندې دغه ځای نه د دغه ځای نه فاصله تر دغه ځای پورې ووهله. نو دغه چې شی څه؟ وي ایکس، دغه چې شی څه؟ وي وای څه. پې پوه شولئ که پوه نه شولئ؟ ها دغه ته څه ویلی سي؟ د جسم افقي ویشتنه یا افقي پرتاب حرکت څه. پې پوه شولئ که پوه نه شولئ؟ دغه څه، صحیح ده. دا در سره
ولیکئ. ارزو دلته که چېرته تاسو وګورئ دغه ځای کې صحیح ده د جسم په حرکت باندې پیل کړی ده نو دغه ځای کې د اکس په محور باندې سرعت ثابت ده صحیح ده خو سرعت چې شي کوي د وای په محور باندې چې شي کوي تغییر کوي صحیح ده د اکس په محور باندې سرعت ثابت د وای په محور باندې صحیح ده تغییر ده صحیح ده نو اوس د دې لپاره نو موږ تاسو مجبور یو چې دغه جسم په افقي عمودي مسیرونو باندې چې شي جلا جلا چې شي مطالعه کو چې د اکس په محور د وای په محور باندې عمودي محور باندې د حرکت څنګه ده او د اکس په محور باندې د حرکت څه ده په کوم ډول باندې ده هغه لپاره موږ تاسو رجو ها چې شي کو لکه څنګه چې په دې مسیر باندې د متحرک سرعت ثابت پاتې کیږي صحیح ده یعنی د اکس په محور باندې چې شي کیږي ثابت پاتې کیږي نو کولای شو چې په افقي مسیر د حرکت معادله چې شي یو ډول یا متشابه حرکت دي لکه څنګه موږ تاسو ویلې سو اکس مساوي کیږي وی اکس ضرب دی ټي دغه اکس مخته چې شي راخي د اکس پر محور د اکس پر محور د متحرک سرعت رخی په پوس ولا کې په نس ولا ها اوس بیا چې ده وای وی اکس دا هغه د وی صفر سره مساوي ده ځکه ابتدایي ده په کوم ډول باندې سي شروع سوی ده په هغه ډول باندې ده فرق نه ده کې راغلی په پوس ولا کې نه کوم سرعت د اکس په محور باندې سرعت ثابت ده نو وی صفر ده نو موږ تاسو لیکلی سو چې اکس مساوي کیږي وی صفر ضرب دی ټي دا چې شي دا فارمول دغه چې اکس مساوي د صفر سره نیسو نو دا چې د حرکت معادله دغه ته موږ تاسو چې وایو د وګوره دغه څه ده د جسم یا د متحرک څه ده د حرکت معادله ده د چې شي د حرکت معادله په افقي مسیر باندې صحیح ده نو دغه تاسو ته څوک وایي چې دغه چې شی دی دا فارمول نو دغه د متحرک د حرکت معادله ده د افقي مسیر باندې په افقي مسیر باندې د متحرک حرکت معادله نو دا هم در سره ولیکئ د لپاره موږ تاسو راځو د عمودي مسیر د لپاره موږ تاسو معادله لرو وای مساوي کیږي 1/2 جی ټي مربع دا د عمودي مسیر د لپاره موږ تاسو چې لرو معادله لرو صحیح ده اوس په دلته سدا په عمودي مسیر کې دا تعجیل یعنی تعجیل به د چی سره مساوي وي د جی سره مساوي دا باید تاسو په یاد وي صحیح ده دا تعجیل ده هو عمودي تعجیل صحیح ده عمودي تعجیل دا سدا د جی سره موږ تاسو مساوي نیسو ها د دغه سدا دویمه برخه سدا که چیرته د دغه نظر وخت مشتق واخیستل سي دغه نظر وخت مشتق واخیستل سي دلته خو توجه ورته وکړئ دا موږ تاسو وروړو ضریب ده نو چې شي بسی 2 ضرب دی 1/2 ضرب دی جی دی ټي مربع نه یو کم په پوس ولې کې په نس ولې ها اوس رزو دغه دغه 2 سره چې کیږي ختميږي په پوس ولې کې نه نو وای مساوي کیږي جی ټي سره ان شاء الله په دې خو پوس ولې اوس دلته موږ تاسو دوه معادلې موږ تاسو لرو صحیح ده یو معادله سدا وای مساوي کیږي 1/2 جی ټي مربع دغه لومړی رابطه سوله دوهمه رابطه سدا او سرعت صحیح ده سرعت وی مساوي کیږي او بخدل ته ما اغلی کړی ده دا سرعت دی وای په محور باندې ها جی ټي سره دغه دوهمه رابطه سوله دا ولې دوهمه سوله ګوره اخو دی وای په محور باندې د حرکت معادله و نو د حرکت معادله سي موږ لومړی مشتق واخلو سرعت ته وړي کنه نو دغه سرعت په پوس ولې کنه دا سرعت ها د کچره د ټي قیمت له اول رابطه څخه پیدا کړو او په چی په دویمه رابطه کې وضع کو نو د حرکت مسیر معادله لاس راځي د اول معادله نه د دغه معادله نه چی کو د دغه معادله نه د ټي قیمت پیدا کو
صحیح ده د ټي قیمت پیدا کوو او په دوهمه معادله کې څه شي کوو وضع کوو په پوه سوالای کې په نه سوالای ها ودرېګه سي ز دا تاسو ته سو بیرته رځو دغه درس ته دغه ټي قیمت څه ده دغه ټي قیمت راخیسته ده په دغه معادله کې دلته د ټي په ځای وضع کړی ده ان شاء الله په پوښتنه وي ها دلته د ټي په ځای وضع کړی نو موږ تاسو اوس لیکو y مساوي کیږي 1/2 صحیح ده 1/2 جی ها د دغه ټي په ځای باندې دغه x پر v صفر مربع ده مربع نه ټي مربع ده صحیح ده نو آی دلته مربع کو وی لیک په پوښتنه ولای ها y مساوي کیږي جی واری یو جی صحیح ده پر 2 لیکلای شو کنه وګوره دا جی ضریب دا پورته یو سره ضرب سره نو جی پر 2 ها نو اوس ضرب دی x مربع کو نو x مربع پر چی شي v صفر مربع یعنی دا مربع هم دغه د پاره ده او هم د چی شي دی وی د پاره ده دواړو د پاره ده ان شاء الله په پوښتنه وي نو اوس موږ تاسو لیکلای شو سی y مساوي کیږي جی پر چی شي 2 v صفر مربع ضرب د x مربع ګوره دا مې په دغه کې ضرب په صورت کې لیکو دا په دغه کې ضرب په دلته مخرج کې ان شاء الله په پوښتنه خو به څه پوښتنه یې کولای شي ها اوس که چیرته موږ تاسو یو بل هغه ته وګورو نقطې ته وګورو خو دغه نقطې ته متوجه ده ثبوت غونډه ده صحیح ده اوس چې شی کتاب کې راغلی ده اوس په وکړو سی مساوي جی 2 وی صفر وای دا د سی سره هغه ده وبخې مربع ده وای دا د چی سره مساوي ده د سی سره ځکه مساوي نیولای سي دا چې شی دي ثابت دي چې شی دي ثابت دي موږ تاسو چې سره نیولای دي سی سره حواله ثابت دي جی ثابت ده ولې ثابت ده جاذبوي تعجیل همیشه د پاره د شي سره مساوي ده د لس سره یا 9.8 یو متر پر سکند مربع سره مساوي ده خدا خو یو ثابت زم بل 2 هم ثابت ده 2 ثابت ده کنه نو 2 هر چه ته قیمت دغه 2 ده خو د دی صفر دا ولې ثابت ده موږ تاسو ویلې په پوکی پرتاب کې د کس په محور باندې صورت ثابت تغییر چې شي کې دی وای په محور باندې کې په پوه سوال کې په نه سوال نو ځکه په دغه رابطه کې د دغه په ځای باندې د دغه ټول په ځای باندې موږ تاسو چې شي کوو د سی قیمت وځو په پوه سوال کې په نه سوال ها نو سره زو y مساوي کیږي د دې په ځای سی مربع ها که چیرته دغه معادله ته وګورو دا د یو پارابولا معادله ده چې شه ده یو پارابولا معادله ده په پوه سوال کنه نو دغه جسمونه چې په افقي ډول باندې حرکت کوي د مسیر معادله به کومه وي د پارابولا معادله وي د چی شي به وي پارابولا معادله زه په یو بل رنګ کې دلته تاسو ته رسموم ما تاسو ته ویلې چې یو جسم د دغه ځای نه غورځول شوی ده صحیح ده دغه سه حرکت ورکړل شوی دلته راځي دغه ځای نه دلته راځي نو که چیرته فکر وکړئ کوم شکل جوړ کړ پارابولای شکل جوړ کنه نو د دغه افقي پرتابي حرکتونو د مسیر معادله کومه ده پارابولای ده په پوښتنه کې وونه سوالای نو دا تاسو در سره لیکلای شئ هو دومره سنسته بکې دا یو دقیقه کې د لیکل کیږي صحیح ده اته خو به لیکلای وي فکر کوم